د حمدالله محب په ملاتړ د حنیف اتمر زبردست جواب محمود قریشي ته حنیف اتمر څه جواب ورکړی؟ اتمر تازه څه ویلي دي؟ په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. اتمر صاحب هم ښه جواب ورکړی. قریشي ته یې ویلي دي چې د محب خبرې د ټولو افغانانو خبرې دي. نور د بې ځایه مصلحت دار او مضر احتیاطي وخت تیر دی. بس دی، هر څه باید ډیر واضح وي، سپین وي. یو شمیر په پاکستاني اجوره اموخته کسان لګیا دي نارې وهي چې باید له احتیاطه کار واخلو، له سیاسته کار واخلو، احساساتي نشو. پلانه ده او ډینګه ده. اصلا دوی په غیر مستقیم ډول هڅه کوي چې زموږ سیاسي زعامت همیشه د پاکستان په وړاندې غلی، بې جرأته او مصلحتي وساتي. سړی اول خو د محب خبرې احساساتي نه وي، تاریخي او روان حقیقتونه وو چې باید ډیر پخوا ویل شوي وای. خو که فرض کړو د احساساتو ګڼو، نو مخکې چې د پاکستان سره موږ دغه ډول احساساتي برخورد نه کاوه، له احتیاط او مصلحت مو کار اخیستی، نو آیا ګټه یې کړې وه او که نه؟ دوی له خپل منافقته لاس اخیستی و؟ نه، بیخي یې نه ده اخیستی. هغه وخت هم ضیاءالحق د کابل د سوځولو امرونه کول، بېنظیر د افغان بانک نوټ د سپکولو نارې وهلې، نواز شریف د افغان پوځ کباړه توره بلله، مشرف د افغان وطن ورانونکو ته خپل هیروګان ویل، کرنل امام یې په روزانه افتخار کوو. نن هم کټ مټ هماغسې دي. طالب کله زندان ته واچوي، کله یې قطر ته واستوي، کله یې د غزني سوځولو ته ولیږي، کله یې د کابل نیولو ته. سړی سیاسي مانور ته تغییر ورکول پکار دي. دا ځل باید د تیر خلاف لږه تونده ژبه استعمال کړو، باید لږ تیز لاړ شو. د نرمۍ ژبې، احتیاط او مصلحت حالت چې ګټه ونه کړه، منطقا مسؤل یو چې باید یو ځان د برعکس حالت اختیار او استعمال کړو. سیاست تل متغیر وي. زموږ لویه ستونزه همدا وه چې دودیز او مصلحتي سیاست مو کاوه. پاکستان چې یوه ورځ له طالبه پرتوګ کاږي، ګونتنامو ته یې لیږي، بله ورځ یې له زندانه راباسي او ورته وایي لاړ شه په افغانستان کې جدید اسلامي نظام راوله. موږ هم باید دغه ډول د وخت او حالاتو د تقاضا سره سم مخ ته ولاړ شو. نور د پاکستان په وړاندې احتیاط د وسي ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.